د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ خونې ریاست د رئیس په وینا دغه کمیسیون د بلخ ولایت مقام په ځانګړي هدایت جوړ شوی چې د 14 اماراتي ادارو استازي پکې ګډون لري. دوی مکلف دي څو د مزار شریف ښار له ټولو هټیو څخه څارنه او نظارت وکړي. نوموړي دغه راز ټینګار وکړ چې باید ټول هټیوال د مزار شریف ښاروالۍ له نقللیکونو سره سم خپل پیر او پلور وکړي. د جناب والي صاحب هدایت دا و چې کچیر بیا هم داسې یو څه ځینې خلک پیدا کیږي چې هغه د دغه نقلنامو څخه په تخلف باندې کار کوي، په هغه صورت کې د هغه دوکانونه مهرلا کیږي تر امر ثاني پورې. نو هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې الحمدلله چې په بلخ ولایت کې داسې یو کار وشي چې یا تقلبي بې کیفیته خراب مال یا هغه د نرخنامې څخه د تخلف په صورت کې به د دوی سره هغه دغه چلند کیږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي، دوکان به هم مهرلا کیږي. بلخوا بیا د مزار شریف ښار یو شمېر هټیوال د بلخ ولایت مقام له دغه نیک اقدام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې د مزار شریف ښاروالۍ د نرخنامو له اصولو سره به سم خپل پیر او پلور کوي. دیگه هر ماه شروع ما که میشه نرخنامهشون از طرف شارولی میای برای ما هم دیگه کل فروشات ما مطابق همون نرخنامه است. اونا خودشون آمدن چک کردن، رضایت هم نشان دادن، خیر بینن. دیگه یک برنامه بسیار خوب است در این ماه مبارک رمضان کسی بس توانش میرسه کسی بس توانش نمیرسه. از خاطر دیگه ما بسیار راضی هستیم ازشان تا جایی که همراه ما بسیار همکاری هم میکنن. ما خوش هستیم از کمیسیون که میاد رو نظارت میکنه، نرخ‌ها هم در 20 روز بعد یک ماه میاد نظارت میکنن، نرخنامه میدن. ما از خوش هستیم. د یادونې ده چې دغه کمیسیون به د روژې مبارکې میاشت کې په اونۍ کې د ښار له هټیو څخه څو ځلې څارنه کوي.